السلام علیکم دوستانو، زه هارون زواک یم او تاسو زواک ټي وي ګورئ. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. دوستانو سروس سټیشنونه به تاسو کتلې وي او خپل موټر به حتما کوم سروس سټیشن ته بوتللی وي. خو نن به په دې ویډیو کې زه تاسو ته 15 د دنیا تر ټولو ایډوانس او پرمختللي سروس سټیشنونو په اړه کې معلومات درکوم. نو ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. سبسکرایب کړئ زواک ټي وي او د بیل آیکن هټ کړئ د معلوماتي ویډیوګانو تر ټولو مخکې د کتلو لپاره. نمبر 1 ایرپلین سروس سټیشن. دوستانو موټر او یا کوم بل ماشین چې څومره غټ وي نو د هغه وینځل هم هغومره ګران وي. نو جازونه هم یو د لویو ماشینونو څخه دي ځکه چې د عادي جازونو لوړوالی 40 متره وي او د لویو جازونو لوړوالی تر 80 مترونو پورې رسیږي. نو تاسو فکر وکړئ چې د دې وینځل به څومره ګران کار وي. خو د دې ستونزې د حل لپاره د سویډش یوې کمپنۍ د نورډیک یونو په نوم یو داسې واش انټرنل جوړ کړی چې لوی جازونه ډېر په مناسبې طریقې سره وینځلی شي. دا ماشین د یو کرینګ په شان دی. د ماشین په لوړه برخه کې یو لوی برش لګېدلی دی او د همدې برش په واسطه اول په جاز باندې د وینځلو مایع د سپری په شان پاشي او وروسته برش خپل کار شروع کوي. په دې ټول واشنګ پروسس کې ډیر کم وخت لګیږي او د وخت د ضایع کېدو سره سره جاز که هر څومره لوی وي نو ډیر په مناسبې طریقې سره وینځل کیږي او د جاز یوه برخه هم همداسې ناپاکه نه پاتې کیږي. دا سروس سټیشن واقعا چې ډیر په زړه پورې او ګټور ثابت شوی دی. نمبر 2 فرینډز سروس سټیشن. دوستانو دا سروس سټیشن چې تاسو ګورئ په خاص ډول د ریلګاډو لپاره جوړ شوی دی. دا واشنګ سیستم چې ډیر په زړه پورې هم دی د کرایزډ واش جرمني کمپنۍ لخوا جوړ شوی دی. دا د کمال څخه ډک انوینشن زیاتره په پرمختللي هیوادونو کې استعمالیږي چې خاصتا په اروپایي هیوادونو کې ډیر زیات استعمالیږي. په دې واشنګ ټرنل کې یو ټریک لګېدلی دی چې ریلګاډي ته حرکت ورکوي او د پایپونو په واسطه په ریلګاډي باندې ډیر په تیزۍ سره اوبه پاشي او د دې نه وروسته په دې واشنګ سیستم کې لګېدلي برشونه خپل کار شروع کوي او د ریلګاډي یوه حصه هم ترې همداسې ګنده او ناپاکه نه پاتې کیږي. دا سروس سټیشن واقعا چې ډیر په زړه پورې دی. نمبر 3 ټرک سروس سټیشن. دوستانو په دریم نمبر کې راځو داسې یو سروس سټیشن ته چې سپیشلی د ټرکونو لپاره ډیزاین شوی دی. دا واشنګ سټیشن د هایډرو کیمپ سیستم کمپنۍ جوړ کړی دی. په دې واشنګ سټیشن کې یوازې لوی ټرکونه وینځل کیږي. که چیرې مینولي د یو ټرک سروس ترسره شي نو د ډیرو کسانو ډیر وخت نیسي. خو دا سروس سټیشن یوازې او یوازې په 15 منټونو کې یو ټرک په پوره ډول پاک او صفا کوي. په دې سروس سټیشن کې د اوبو ډیر زیات پایپونه لګېدلي دي او تقریبا ټول سروس یوازې د اوبو په واسطه ترسره کیږي چې په ډیر پریشر سره اوبو پر ټرک باندې شیندي ترڅو د ټرک هره حصه پاکه او صفا شي. دا سروس سټیشن واقعا د ټرکونو لپاره ډیر ګټور او مفید ثابت شوی دی. نمبر 4 بس سروس سټیشن. دوستانو تاسو به د وړو موټرونو لپاره اټومیټیک سروس سټیشن لیدلی وي خو د بسونو لپاره به مو اټومیټیک سروس سټیشن نه وي لیدلی. دا د بسونو لپاره هم اټومیټیک سروس سټیشن انوینټ شوی دی. په دې واشنګ ټرنل کې 15 لوی لوی برشونه لګېدلي دي چې د بس هر طرف ته رولینګ کوي ترڅو د بس یوه برخه هم همداسې ګنده او ناپاکه پاتې نشي. په دې سروس سټیشن کې اول اوبه او بیا واشنګ لیکویډ یعنې د وینځلو مایع اټومیټیکلی په بس باندې پاشل کیږي او په دې سروس سټیشن کې موجود برشونه خپل پروسس شروع کوي او بس په مناسبې طریقې او په پوره ډول پاک او صفا کوي. نمبر 5 کار سروس سټیشن. دوستانو دا سروس سټیشن چې تاسو ګورئ د وړو موټرونو لپاره تر ټولو مناسب او پرمختللی سروس سټیشن دی. په دې واشنګ سیستم کې موټر د یو ځل داخلولو نه وروسته په خپله مخکې او وروسته حرکت کوي ځکه چې دا واشنګ سیستم فول اټومیټیک دی. د موټر د داخلولو نه وروسته د واشنګ پروسس شروع کیږي. اول موټر لمدوي او بیا پرې واشنګ لیکویډ شیندي ترڅو په موټر باندې کوم داغ او لکه پاتې نشي. د دې نه وروسته برشونه خپل پروسس شروع کوي. دا پروسس یې تر ټولو مهم پروسس دی ځکه چې دا برشونه ډېر په منظم ډول خپل کار ترسره کوي چې د موټر یو کوچنی او باریک سطح هم همداسې ناپاکه او ګنده نه پاتې کیږي. د دې نه وروسته د موټر د ډرای کولو پروسس شروع کیږي. په دې پروسس کې د هوا او د خاص ډول ټوټو څخه جوړ شوي برشونه استعمالوي چې د ډرای کولو سره سره موټر شاین هم پیدا کوي. په دې ټول پروسس کې د موټر باډي ته هیڅ قسم زیان نه رسیږي. دوستانو که تاسو غواړئ چې موږ په فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام کې فالو کړئ نو د هغې لینکونه لاندې په ډسکرپشن کې موجود دي. تاسو کولی شئ چې په خپله یې وګورئ. نو دا د 15 ایډوانس او پرمختللي سروس سټیشنونو په باره کې معلومات چې تاسو ته مو وړاندې کړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او د نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ او د داسې معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانو دپاره زموږ یوټیوب چینل زواک ټي وي سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هټ کړئ ترڅو زموږ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته تر ټولو مخکې در ورسیږي. تر بلې ویډیو پورې مو اجازت غواړم. د ځان ډېر خیال ساتئ. د خدای پامان.